موږ ان دومره لا هم نه پوهیږو چې په هغې یې څه کړي دي. دوی راته وایي چې هغه ژوندۍ ده، خو چې پر څه حال به وي. مطلب مې دی دا اوس د فدرال میډیکل په مرکز کارزویل کې ده چې د ډارکور په نامه هم پیژندل شوی. کله چې یو وکیل وغواړي عافیه ته ځان ورسوي، نو وکیلانو ته ویل کېږي چې عافیه نه غواړي د دوی سره وګوري او د لیدنې اجازه نه ورکول کېږي. دوی د تیرو 4 کلونو راهیسې هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې چې د عافیې سره وګوري، چې په دې اړه موږ ډېر وارخطا یو. آیا دوی په فزیکي ډول دا له منځه وړې ده؟ آیا دا یې په فکري ډول سکنجه کړې ده چې اوس به هغه عافیه نه وي او دا به هلته د یوه ژوندي مړي په توګه شتون ولري که به څنګه وي؟ عافیه بې ګناه ده، موږ یې بیرته غواړو. موږ به تر هغو کښېننو چې دا مو راخوش کړې نه وي. زما نوم ډاکټره فوزیه صدیقي ده او زه یو عصبي ډاکټره یم، خو ټول وګړي مې د عافیه صدیقي د خور په توګه پیژني. عافیه صدیقي یو پاکستاني عصبي ډاکټره چې په امریکا کې یې زده کړې کړي دي او په 1995 کې د MIT څخه فارغه شوې ده. دې په 2001 کې د برنډایز پوهنتون څخه PhD ترلاسه کړل او د سپتمبر تر 11 وروسته په ښکاره ډول پاکستان ته راوګرځېدل. د عافیه صدیقي مرموزه دوسیه نړیواله شول. دې ته د ځینو د خوا د پاکستان د لور نوم ورکول شو او ځینو بیا په اغلې القاعده ونومول. عافیه د ډیرو جرمونو قرباني شوې ده او اوس د ټکساس ایالت په کارزویل کې په 80 کلونو بند محکومه ساتل کیږي. نن د مارچ 11 ده چې دا یې 18 کال کیږي چې عافیه تښتول شوې او بندي شوې ده او دوی په مرموز او ډارونکي ډول ساتلې ده. د عافیه کورنۍ وایي چې پاکستاني استخباراتو عافیه وتښتول او بیا یې امریکایي استخباراتو ته په لاس ورکړل. عافیه په امریکا کې تر بشپړو زده کړو وروسته په 2002 کې پاکستان ته راغله او دا بیا اسلام آباد ته د خپلو 3 ماشومانو سره پر لاره وه. چې احمد 5 کلن و، مریم د 3 کلونو و او ماشوم سلیمان یوازې د 6 میاشتو و. دا اسلام آباد ته د خپلو زده کړو او انقلابي سیستم سره تله. دې سیستم اسلام آباد ته وړي چې د مشرانو جرګې د مشر سره وګوري، خو په دغه وخت کې دا وتښتول شوه. وروسته بیا تر 5 کلونو پورې هیڅ څوک نه پوهېدل چې څه پېښ شول. وروسته بیا په 2013 کې یوه برطانوي خبریاله ایوان ریډلي افغانستان ته ولاړه او دې بیا یوه پاکستاني میرمن په باګرام کې وموندل. 650 بندي. امریکایانو وویل چې په باګرام کې هیڅ ښځه نشته او په بشپړه توګه یې رد کړل، خو زما قناعت ونه سو ځکه چې هلته ډېر خلک وه چې د دغه ښځې په اړه یې شواهد لیدلي وه چې په باګرام کې ساتل شوې وه. Being held in Bagram. When I was in Bagram, کله چې زه په 2002 کې په باګرام کې وم، ما به د هغه ښځو اوازونه اورېدل چې چغې به یې د پلټنې د خونې څخه راتلې. کله چې هغې پلټنه وکړل او هڅه یې وکړه چې هغه پیدا کړي، نو ورته جوته شول چې دا عافیه صدیقي وه. دا په پاکستان کې یوې خبري غونډې ته راغله او زموږ اوسني لومړي وزیر ژمنه ورسره وکړه چې دی به هغه څوک وي چې عافیه صدیقي به راخوشي کړي. خو بدبختانه تر اوسه د دغه پیښې 18 کاله کېږي او عافیه تر اوسه لا بندي ده. ډیرو کسانو دغه کار د تروریزم پر وړاندې د جګړې پر لمن تور داغ وبلی او د دې د دوسیې د پاکستان او امریکایي چارواکو ترمنځ همکاري راڅرګنده کړل. عافیه لومړنۍ هغه ښځه وه چې د FBI لخوا د القاعده سره د تړاو په تور ولټول شوه. د دې تر نیولو او شکنجه کولو وروسته د پاکستان پوځي خالد شیخ الاحمد د سپتمبر د 11 مدیر طراح ادعا وکړه چې عافیه د القاعدې مالي او ځاني کومکي وه. هغه یوازینی څه چې ما اورېدلی و هغه دا چې فکر کوم د دې نوم د خالد شیخ محمد د خوا ویل شوی و او دا هم هغه وخت چې دی 27 واره شکنجه شوی و او دی یوازې ویلي و چې اللهم انی اسألک العافیه، چې دا یوه دعا ده او د آرامۍ دپاره یو غوښتنه ده چې پر هغه څه زغم ولري چې څه روان وه. د همدغه دپاره د دعا کول، خو د عافیې غریبي بیا نوم دغه و او پکښې راګیر شوه. له بده مرغه چې دغه هر څه د درواغو څخه جوړ دي. دوی ادعا وکړل چې دې د یو بل کس سره واده کړی دی.
نو دا به څنګه شونې وي چې کله دا تښتول کېدل هغه د پخواني خاوند څخه د طلاق د عدې اخري ورځ وه او ان دې اخري پاڼې هم نه وې ترلاسه کړې او هغه د دې تر تښتول کېدلو وروسته راغلی او وروسته بیا زه بیرته افغانستان ته ولاړم ځکه موږ واورېدل چې دا راڅرګنده سوې ده او ویشتل سوې ده. کله چې په 2008 کې دا پیدا سول نو د خبرونو پر بنسټ په تخنیکي ډول عافیه خوشي سوه او بیا د امریکایي پوځیانو له لوري وویشتل سوه. دا د والي په کور کې وه او هلته امریکایي پوځیان ورغلي وه او 3 ټکه یې د نږدې څخه ویشتلې وه، څوک بیا وایي 2 ټکه، خو پر هر صورت دا رالوېدلې وه او داسې ګڼل کېده چې مړه ده. خو بیا دوی وپوهېدل چې هغه ژوندۍ ده او بیا یې بیرته د هغه ځای څخه باګرام ته وړې وه او هلته یې عملیات ورکړي وه او بیا یې بیرته امریکا ته وړې وه او هلته بیا دا یوه قاضي ته وړاندې سوې وه او هغه بیا دستي ویلي وه چې دا غیر قانوني کار دی، دا خو یوه پاکستانۍ ښځه ده او پاکستانۍ ښځه امریکا ته څه ډول بې له کومو اسنادو راوړل کېدلی سي. Without any paperwork. This is a clear case of rendition. Send her back. دا د مجرم لیږدونې یوه ښکاره پیښه ده. دا بیرته ولېږئ. دا یوه ډېره ځپل سوې انسانه ده څوک چې بشري حقوقو ته او مرستې ته اړتیا لري. دا باید د بنده وایستل سي او یو فزیکي درملتون ته یې وړل سي. باید مور یې ورته راوغوښتل سي او باید مرسته ورسره وسي، خو فکر نه کوم چې دا هر څه دې ورسره وسي. او وروسته یو بل قاضي په نامه د قاضي برمان ظالم راغلی او د دغه ډلې سره یو ځای سو او بیا یې د دغه قضیه پرانیستل او عافیه یې متهمه کړل. تاسو وګورئ دا ډېره کوچنۍ ده. بیا د ځانه وپوښتئ چې دا به څه ډول د یوې وسلوالې شخړې سره تړاو ولري، د 5-6 پوځي کسانو سره تړاو ولري، یعنې دا څه ډول پیښېدلی سي؟ دا څنګه وویشتل سوه؟ فکر کوم ځواب ویلی سئ. اوس مهال موږ په جرمي پلټونو کې پر ساینس ډېره تکیه لرو او د امریکایي پوځیانو په وینا چا چې عافیه وویشتل دوی وایي چې دې د دوی ټوپک راواخیست او پر دوی یې ټکان وکړل، خو هلته کوم ځمکني شواهد نه وه چې ټکان سوي وي، نه یې پر کالو شواهد وه، نه یې په لاسو کې د کوم پاتې شوني وه. مطلب هیڅ شواهد نه وه چې دې په یوه ټوپک ډزې کړي وي. ولې یو تورن تروریست تر پردې لاندې ساتل شوی و؟ ولې عام محضر ته دا د تروریزم د څېړلو خونې ته وړل شوې وه؟ نو ولې یې امنیت نه ونیول شوی؟ ولې دغه افسران ورسره روان وه؟ داسې ډېرې پوښتنې دي د هغه چا دپاره چې ځان ملامت بولي. تاسو باید دا بې ګناه ګڼلی وای. عافیه په دې تورنه وه چې د امریکایي پوځیانو د وژلو هڅه یې کړې ده او د 80 کلونو په زندان محکومه سوه. محکومینو د لاسي لیکنو په مټ وویل چې دې په خپله بټوه کې د نیولو پر وخت د بمونو جوړولو توکي او د نیویارک ښار د لین مارک د پیښې په تړاو معلومات لیږدول. د محکمې والا په وینا د دې سره سوډیم سایناید هم ورسره وه چې دا یو زهرجن توکی دی. که چیرې دغه یو لا رښتیا وای نو دا به په تروریزم محکومه سوې وای او دا د دوی دپاره ډېره اسانه هم وه. دا ټوله نړۍ به چپ وای ځکه دا تروریسته وه. خو دا چې ان قاضي برمان د تروریزم په تور نه سوای محکومولی ولې چې دغه یو لا رښتیا نه و. دا ټولې کیسې د ژیړ ژورنالیزم دي. په میلیونونو وګړي د عافیې دپاره وکتو ته راووتل. زما مطلب ولې هر یو او هره مظاهره عافیه یادوي؟ ځکه چې دا د عوامو څخه غوښتنه کوي. عافیه په خپله چې کله محکمه کېدله دې د خلکو څخه په کلکه غوښتنه وکړل چې زه خپل پر نامه تاوتریخوالی نه غواړم. رامن ډیویز په پاکستان کې په سړه سینه 3 خلک په عامو کوڅو کې ووژل په سپینو سترګو. بس په غوسه سو او وژنې یې وکړې. دی اوس خوشي دی او په امریکا کې یو اتل بلل کېږي او عافیه هیڅوک نه دی وژلي او تر اوسه یې پټوي او د 80 کلونو دپاره یې بندي کړې ده د داسې جرم په تور چې دی نه دی کړی.
ټولو عدلي طب والا عافیه پاکه وبلل، خو دا ځکه په نښه سول چې دا یوه باجرأته مسلمانه میرمن وه، د چا چې یوازینۍ هیله د ماشومانو د زده کړو په برخه کې یو بدلون راوستل و.